فریزادا زکدا واری ودشم فریزادا زکدا واری ودشم هیڅ یې شور به مې راویښ نکړي له خوابه ژوند مې کوو که مې د ژوند مرۍ له زور ورکوو له ښاره غلی تېر شم یا له داره غلی تېر شم هر څه مې واورېدل خو ستا آواز مې وانه اورېده جوړ د ځوانۍ له اخري بهاره غلی تېر شم تصنیمو خلکو خولې لرلې خو له ژبو خالي تصنیمه خلکو خولې لرلې خو له ژبو خالي د کوم د یار و دا له کوم د یاره غلی تېر شو نن په کراچۍ کې د ښاغلي ارواښاد ریاست تسنیم صاحب د تلې په موقع د هغوی په مزار د ادبي رنګونو د پیج اډمن دانش افریدي سره د خپلو ملګرو حاضري وکړه او په قبر فاتحه وکړه او ګلونه یې پې هم واچول د درد نه ډکې لمحې په دغه موقع نورې هم سیوا شوې چې په دغه موقع د ارواښاد ریاست تسنیم صاحب د کورنۍ ممبران هم راغلل چې پکې د هغه یو 14 کلن بچی هم موجود و ملګرو مونږ که د ادب خبرو په نو زموږ ستاینې صرف د فیسبوک تر حد دي ولې زموږ دغه ناموړي او نازولي مشران چا چې د ادب هڅې کړي دي د هغوی مقبرو ته د راتګ موږ سره ټیم نشته او د هغو قبرونه څه په عجیبه ډول شړ پراته دي چې د زړه چاودون او د درد نه ډک آهونه جوتوي مونږ که د ښاغلي ریاست تسنیم ارواښاد ذکر وکړو د هغه شاعري د ادب خدمات د ستاینې وړ دي لکه چې ریاست تسنیم صاحب په خپل یو کلام کې وایي چې یخې شپې د دسمبر واورې بادونه زړونه ریجي که د شګو کمرونه دا پلیچو مو د چا ایښي سرونه مونږ پې وجني هم د خپل محبتونه د یوه کردار نه غیر چاپېره چورلي یک کردار دي زمونږ داستانونه زړه د کوم دیوال چنې ته ځان دمه کړي چرته کوز کړي له بڼو درانه بارونه د کوم دشته د هوسیو رمې روانې دا د څه په تماشه دي خلقتونه دا په چا پسې لمحې لاسونه مروړي دا په چا پسې ارمان کوي کورونه دروازو ته د نهو تالې پرتې دي دیوالونو تور اغوستي کمیسونه زندګي د دومره تیزه په قدم کې زندګي د دومره تیزه په قدم کې چې له سترګو مې خویږي منظرونه څه بې ځایه څه ارزان مې ویشي دا زما واړه واړه ضرورتونه یو آواز را پسې ډېرې حملې وکړې خلاص مې نه کړه له زنځیره خپل لاسونه د لیلا ناکا په دشت کې نه ورېږي دی د عشق واړه معلوم حدونه او دی زما د شوګیرو او اواره شپو دی زما د شوګیرو او اواره شپو ګواهان د کراچۍ ټول سړکونه او د ښاغلي ارواښاد ریاست تسنیم صاحب یو ډېر مشهور کلام چې د ننني وخت تکړه هنرمند او سندرغاړي کرن خان هم په خپل خوږ غږ کې ستایلی دی ملنګه تور د سترګو وایه څرنګه سپینېږي ملنګه تور د سترګو وایه څرنګه سپینېږي ویل یې یو عذاب د انتظار په نوم یادېږي ملنګه دا سپوږمۍ هم د چا یاد کې د ستومانه ملنګه دا سپوږمۍ هم د چا یاد کې د ستومانه ویل یې خو د ستورو دا ځنګل پې نه پوهېږي ریاست تسنیم صاحب وایي چې څه تصویر چوپ څه آینې چوپ دي تسنیمه ټولې هنګامې چوپ دي
د ناشنایۍ او مختصر ملاقات سترګې ډیر سوایي که خولې چوپ دي خپلې نارې مې په سپېړو وهي چې ټولې بندې دروازې چوپ دي کوم یو سړي ته یاد د مینې حرمت ولې د بت مجسمې چوپ دي لار آباده د قاتل د دکان کامونه چوپ دي کپیلې چوپ دي لار آباده د قاتل د دکان کامونه چوپ دي کپیلې چوپ دي تسلیما دا چې ته قیامت ګڼه چې یاران د ژوند د خاري چوپ دي په بله موقع ښاغلی ارواښاد ریاض تسلیم صاحب فرمایي په خپل کلام کې چې نه زه د چا په مثال شم نه څوک زما په مثال زړه عجب څیز دی لا په دې حالت کې نه دی خوشحال اوس چې قدم پورته کومه په خپل ځان اږدمه ما خو ګڼله دا دنیا د خپلې لارې دیوال سترګې د څومره منظرونو نه راتېرې شولې سترګې د څومره منظرونو نه راتېرې شولې د هر تصویر په شا مې ولید یو تصویر د زوال د کومې میاشتې په تاکو شپو کې خدای قبوله کړله د کومې میاشت په تاکو شپو کې خدای قبوله کړله ما به غوښته یوه دعا او دعا ستا د وصال که سمرقند او بخارا او پېښور نه لرم که سمرقند او بخارا او پېښور نه لرم دا شین زړګی خو درکوی شم ستا د زنې په خال لارې وهو د نالیدلو خلاګانو په لور لارې وهو د نالیدلو خلاګانو په لور تسلیما کوم جوګي له ورشو په چا وګورو فال تسلیما کوم جوګله ورشو په چا وګورو فال ملګرو د ریاض تسلیم صاحب اروا دې ښاده وي په قبر نور شه او ټول ملګري ورته د جمعې دعاګانې د مغفرت دعاګانې وکړئ او خواست لرم چې خپل دغه شان نامه وړي ادیبان او شاعران کم سے کم د مرګ نه پس ونازوئ ستاسو قربان شمسین وارد د الله په امان